أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة بقرة آیات مبارکہ اوشتم دے. دی آیات مبارکہ یو لفظی ترجمہ دا، دویم دا آیات مبارکہ مضمون دے، دریم دا دغ آیات مبارکہ دا مفردات و تشریح دا. دا دری والا خبری غالباً آریو آیات مبارکہ کی رازی او دا ضروری دی. لفظی ترجمہ دا آیات مبارکہ دا رنگی دے: الذین دا فاسقان اغا خلق دی ینقضون چی دوی ماتوی عهد اللہ لوزن دا اللہ پاکا من بعد میثاقه ورست دا مضبوط والی داغینا ویقطعون پریکوی ما امر اللہ آغا چی حکم کڑے دے اللہ بیہی ایوس ولا داغی پا پیوستا کولو سرا ویفسدونا ورانی کوی دوی فی الارض پزمکا کی اولائک دا کسانا هم الخاسرون هم دوی توانیان دی. دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ شولا. مضمون دا آیات مبارکہ دارنگی دے: صفات ثلاثہ قبیحہ مع الخسران. پختو کی دارنگی تعبیر کولے شو: دری صفتون دا فاسقانو، یا دا سی تعبیر بکو دری قباحتون دا منافقانو فاسقانو، او دا دغا دری قباحتون دا فاسقانو سرا سرا پاغوی باندے حکم لگول پا خسران سرا. لنڈدا چی آیات مبارکہ کی دری قباحتون دا فاسقانو دی. اول قباحت الذین فاسقان آغا خلق دی ینقضون چی دوی ماتوی عهد اللہ لوزن دا اللہ پاکا. دا اول قباحت تے نقض العہد ورتوائی، لوز ماتول، نقض العہد لوز ماتول. دویم قباحتی پدی الفاظ سر بیانیگی: ویقطعون دوی پریکوی ما امر اللہ به ایوصلا. دا دویم قباحت شولا یقطعون الفاظ سر. دریم قباحت ویفسدون دوی ورانی کی فی الارض پزمکہ کی فساد. دا دریم قباحت شولو. بیا دا دری قباحتون چکلا پا فاسقانو کی راغلی دی، آخر کی پا دوی باندی حکم کڑے دے پا خسران سرا پا دی الفاظو باندی اولائک هم الخاسرون. یو ذلی بیا پا مضمون باندی نظر آچو. آیات مبارکہ کی دری قباحتونا: اول ینقضون عهد اللہ، دویم یقطعون ما امر اللہ، دریم یفسدون فی الارض. سرد خسراننا پدی الفاظ سرا اولئک هم الخاسرون. دا دی آیات مبارکہ مضمون شولو. دیر پا اکثر طریقی باندی دانسی ویلے شو چا آیات مبارکہ کی دری قباحتونا سرا دا حکمنا پا خسران پمدغ فاسقانو باندی. دا لن تعبیر شولو. نو لفظی ترجمہ وشولا، بار بار بیام ترجمی الفاظ رازی مضمونی بیان شولو. اس پدی آیات مبارکہ کی دا مفردات و تشریح بیان ولی شی. دا مفردات و تشریح پمدغ طریقی باندی دے: الذین ینقضون عهد اللہ. سوال دا رازی چا الذین ینقضون عهد اللہ دا دی آیات مبارکہ
مخکې سره مناسبت په څه کې ده؟ جواب لکه څنګه چې مونږ مضمون کې وویلی آیات مبارکه کې د فاسقانو 3 قباحتونه بیانېږي. نو مخکې فاسقین، دلته کې د فاسقانو 3 قباحتونه. الذین فاسقان هغه خلق دي ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاکه. آیات مبارکه کې ینقضون لفظ د نقض ده. آیات مبارکه کې ینقضون لفظ د نقض ده. نقض څه ته وایي؟ نقض خپل معنا ده سپړدل. لکه مثال په تور سره یو پړی وي هغه چا پیلی دی او یو بل تن راجګ شي دغه پیل شوی پړی دا وسپړي خلاصي کی کولاوي کی. نو نقص خپل معنا دی سپړدل. سورة نحل 92 نمبر آیات کی داغي بیان راځي. دلته آیات مبارکه باندې یو ځلې بیا نظر اچو. الذین فاسقان اغه خلق دي ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاک. سوال دا راځي چې د لوز د ماتولو د پاره ینقضون لفظ د نقض ولی بیان کړلی شولو؟ جواب دا دی چې د الله پاک وعده، دا الله پاک عهد الله د دې تشبیه ورکړی دا د رسۍ سره، او د لوز د ماتولو تشبیه ورکړی دا سپړدلو نقص سره. لکه څنګه چې رسۍ په سپړدلو سره بیکاره ګرځېږي دارنګې د الله پاک سره چې کوم لوزونه شوي دي دغه لوزونه ماتول بیکاره ګرځېږي. دا خو وجه د تسمیه او وجه د تشبیه شوله. بیا آیات مبارکه کې ینقضون د نقض نه مراد مخالفت د لوز نه ده. د الله پاک سره چې کوم لوزونه شوي دي هغه لوزونو نه مخالفت، هغه لوزونو نه خلاف ورزي کول، د هغې نه تعبیر وکړلو ینقضون په لفظ د نقض سره. الذین فاسقان اغه خلق دی ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاک. آیات مبارکه کې لفظ د عهد الله ده. عهد الله ماده د عهد قرآن مجید کی 46 کرتی بیان شوی ده. عهد الله یو معنا د امر الله د الله پاک امره. دویما عهد الله نه مراد نهی الله د الله پاک د طرف نه منع. سوال دا راځي چې عهد همدارنګې وعده دا یو بل ته نږدې دي. په معنا کې په مفهوم کې څه وجه دی چې الله عهد الله الفاظ بیان کړله وعد الله الفاظ بیان نه کړله؟ قرآن مجید کې په نورو ځایونو کې وعد الله الفاظ دي، دلته کې وعد الله الفاظ نه دي بلکې عهد الله الفاظ دي. څه وجه دی چې دلته عهد الله دی وعد الله الفاظ نه دي؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، یو عهد دی، دویم وعده ده. عهد کې مبالغه ده په نسبت سره وعدې ته. عهد حفاظت یو شی او وقتن په وقتن داغي لحاظ کول. عهد حفاظت یو شی وقتن په وقتن داغي لحاظ کول. وعده کې دغه معنا نه دی پرته، وعده کې دغه خبره نشته، ځکه آیات مبارکه کې عهد الله الفاظ مبارکه دی، وعد الله الفاظ مبارکه نه دی.
الذین فاسقان آغا خلق دی ینقضون چی دی ماتوی عهد اللہ لوزن دا اللہ پاکا من بعد میثاقی ورست دا مضبوط والی داغینا. میثاق ماده په قرآن مجید کی 38 کرتی ذکر شوی دا. پخپل لفظ دا میثاق په ټول قرآن پاک کی 25 کرتی بیان شوی ده. لفظ میثاق په قرآن مجید کی 25 کرتی بیان شوی ده. بیا میثاق لفظ د وثوق نه ماخوذ ده، وثوق نه اغستل شوی ده. میثاق د وثوق نه اغستل شوی ده. معنی دی پخواله، مضبوطواله. نو پخواله مضبوطواله معنا د چا ده؟ د میثاق ده. میثاق د لوز مضبوطول په قسم سره. هر هغه لوز چې پاغي کې قسم کړل شوی وي او په قسم سره کلک شوی وي هغه ته میثاق وایي. نو آیات مبارکه کې ځکه ارشاد ده ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوز د الله پاک من بعد میثاقه وروسته د مضبوطوالي د دغه لوز نه، وروسته د مضبوطوالي کلکوالي د دغه لوز نه. نو آیات مبارکه کې دا لفظ د میثاق ځکه بیان شولو. میثاقی دا هی ضمیر راجع د الله ته یا میثاقی کی دا ضمیر راجع د لوز ته. بیا قرآن مجید کې الله پاک مواثق لوزونه اغستلی دي. څه لوزونه اغستلی دي یهودیانو نه لکه سوره بقره 3 کې براشي. څه اغستلی دي د نصاراو نه سوره مائده 14 کې براشي. څه لوزونه الله پاک انبیاء کرامو نه اغستلی وو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله پاک د ټولو پیغمبرانو نه وعده اغستلی وه لتؤمنن به ولتنصرنه چې تاسو به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم با مدد کوئ. سورت آل عمران 1 نمبر آیات کې با راشي. څه داسې لوزونه دي چې هغه د بندګانو په خپل منځ کې د یو بل سره دي. لکه یو تن وایي چې پلانکي سړي زما سره وعده کړې ده، زما سره لوز کړی ده. نو دغه مواثق مختلفو طریقو باندې ذکر کړل شوي دي. سوره یوسف کې به د بندګانو په خپل منځ کې لوزونه سوره یوسف کې به راشي 56 نمبر آیات. ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاک من بعد میثاقي وروسته د مضبوطوالي نه. اوس دغه عهد الله لوزونه د الله کوم دي؟ عهد الله نه مراد څه دی؟ کوم لوزونه ته نه مراد دي؟ د سوال په باره کې جوابونه مختلفو طریقو باندې دي. اول اوامر او نواهی د الله پاک کوم شی باندې چې الله امر کړی دی، کوم شی نه چې الله پاک منع کړی ده. او بیا د الله پاک په آسماني کتابونو کې او په جبو مبارکو د انبیاء کرامو باندې او په جبو مبارکو د انبیاء کرامو باندې بیان کړل شوی دی. هغې نه تعبیر په دې آیات مبارکه کې عهد الله سره وشولو. دا یو توجیه ده. دویمه الله پاک په خپل یووالي لویوالي باندې دلایل قائم کړي دي. د کائناتو هر ذره د الله په توحید باندې دلالت کوي. بیا بندگانو ته الله عقل ورکړی ده چې دغه عقل تاسو په کار باندې واچوئ او د الله پاک یووالی د دې دلایلو نه معلوم کې. کله چې بندگان نظر او فکر پکې نه کوي دا داسې دی ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاک
دا داسې دی لکه نقض العهد، دا داسې دی لکه لوز ماتولو. دین علاوه نور توجیهات هم پندغه آیات مبارکه کې په عهد الله الفاظو کې ذکر کړل شوي دي. الذین فاسقان اغه خلق دي ينقضون چې دوی ماتوي عهد الله لوزونه د الله پاکه من بعد میثاقی وروسته د مضبوط والینا ويقطعون دوی فری کوي ما امر الله به هغه چې الله پاک امر کړی دی پاغي ایو صلا د پیوستا کولو، پیوستا ساتلو. دی آیات مبارکه کې ويقطعون دا دویم قباحت د دغه فاسقانو. اول قباحت ينقضون ما تول د لوز و، دلته کې يقطعون پرې کول د وصل دی. يقطعون قطع لفظ ده، قطع په مقابله کې عربی کې لفظ د وصل راځي. قطع خپل معنا په عربی کې دارنګي د علماء کرامو نه نقل شوی ده چې قطع خپل معنا په پښتو کې چې مونږ وکړو دو ټوکړي کوله، پرې کوله، یو شی د بل شي نه جلا کول. دارنګي کله نا کله قطع لفظ په معنا د هلاکولو سره هم راځي، لکه سوره آل عمران کې براشي ويقطع دابر کافرین، الله پاک پرې کوي هلاکوي ویخ د کافرانو. دارنګي مسافت قطع کول، سفر کول، دې د پاره هم لفظ دا قطع مستعمل شوی دا. دې سره سره يقطعون لفظ د قطع د تعلقات ختم کولو د پاره هم مستعمل دی. په چا باندې د جرح کولو د پاره هم لفظ د قطع مستعمل شوی دا. دارنګي نوري معناګانې هم لفظ د چا لفظ د قطع په باره کې بیان کړل شوي دي. ويقطعون دوی پرې کوي ما امر الله به هغه چې الله پاک امر کړی دی پاغي ایو صلات د پیوسته ساتلو، د پیوسته کولو. آیات مبارکه کې چې کله مونږ نظر واچو دلته کې ایو صلا الفاظ دي، مونږ ترجمه دارنګي وکړله په پښتو کې ایو صلا داغي په پیوسته ساتلو، داغي په پیوسته کولو. ساتل کول دا مصدری معناګانې دي په پښتو کې. نو دلته کې ایو صلا دا په تاویل د مستر سره ده، بدل ده د ضمیر د بهینا. نو بیا په عربی کې دارنګي تقدیر مفسرین نقل کړی ده ما امر الله بوصله. ويقطعون دوی پرې کوي ما امر الله به ایو صلا هغه څه چې الله پاک د هغې په پیوسته کېدلو باندې امر کړی دی. ما امر الله بوصله دا معنا ده. نو آیات مبارکه کې دغه ترجمه چې مونږ وکړله ما امر الله به ایو صلا مستری ترجمه مونږ وکړله. علماء کرام فرمایي چې کله انسان کومه یوه ګناه کوي، هر ګناه چې هغه ګناه چې هغه د الله پاک د ناراستیا سبب ګرځيږي، نو پاغي سره وصلت ختميږي، پاغي سره پیوستواله ختميږي. ما امر الله به ایو صلا دارنګ خپل ولی قطع کول
چا سره خپل دوستانه یا نسب په لحاظ سره چې یو بل سره شریک دي دا نسب کې کوم تعلقات دي دا تعلقات غم خاده ختم کړل د مسلمانانو د دوستانې نه اعراض وکړل انبیاء کرام نمنی د الله کتابونه منی الیاذ بالله د مسلمانانو د جماعتنا د ځان خارجي دا ټول وصلتونه دي پیوستواله ده چې د څنګه کی قطع کی پری کی په ګناه کولو سره چې دا کوم ګناونه مونږ بیان کړل دا الله او د بنده په مابین کې چې کوم وصلت ته دا د ګناه په وجه باندې د صله رحمه پری کولو په وجه باندې د مسلمانانو سره د تعلقاتو د نساتلو په وجه باندې دا ټول وصلتونه دا ټول یو ځایواله دا ختميږي هغه وصلت چې د الله سره دغه په دغه ګناهونو باندې ختمولې شي او انسان ختمي ما امر الله یو هغه وصلت ته چې الله پاک پاغي باندې امر کړی دی یو هغه وصلت ته چې الله پاک داغي نه منع کړی دا لکه د کفارو سره تعلقات نه ساتل په داس طریقې باندې چې د مسلمانانو جاسوسي ورته کوي د مسلمانانو حالات ورته بیانوي نو براءت مع الکفار دارنګي ځان ساتل د منافقانو د مجلس نه د ګناګارانو خلکو د مجلس نه نو دا خو هغه جداواله دی چې ما امر الله نه دی بلکې الله پاک داغي په فصل باندې داغي نه د لریوالي باندې الله پاک د طرف نه امر شوی دا ويفسدون دی فساد کوي فی الارض پزمکه کی ورانه کی یفسدون الفاظ مبارکه دلته بیانیږي په دې الفاظ سره د فاسقانو د نافرمان خلکو یو بل قباحت بیانیږي او دای دریم اخرنه قباحت ته یفسدون فی الارض سوال دار ازي چې پزمکه کې ورانه څه ده چې الله پاک د دغه فاسقانو په قباحت او صفت کې بیانېږي جواب عبادت غیر الله د الله نه ما سوا د بل چا عبادت یفسدون فی الارض دا پزمکه کې فساد ده دویما ظلم کوله دا الله پاک د بندگانو سره یفسدون فی الارض دا پزمکه کې فساد ده دارنګي ډاکی کول غلاګانی کول یفسدون فی الارض د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلق منع کول رسم او رواج باندې هغوی چې د روانول دي ته ویل کیږي منع عن سنت النبی دارنګي منع عن الايمان بالنبي دا ټول یفسدون فی الارض پزمکه کی فساد ده پزمکه کی ورانه ده دارنګي هر قسم ګناه چې د زمکه په مخ باندې کیږي هغه یفسدون فی الارض زمکه کی فساد ده چې الله پاک بیانوي په دې الفاظ سره ويفسدون فی الارض ويفسدون دی ورانه کی فی الارض پزمکه کی اولئک دغ صفتون والا هم الخاسرون دی توانیان دی علماء کرام فرمائی اولئک اسم اشاره دا معرفه ده الخاسرون خبر دا معرفه ده مخی دا الخاسرون نه چې مونږ نظر واچو د اولئک نورستا نو د خاسرون اولئک په میز کې هم ضمیر فصل ده مبتدا او خبر چې کله معرفتین راشي او دارنګي په مینس کې ضمیر فصل ور سره راشي لکه دلته کې هم راغلی دا نو اشاره ده کمال خسران ته چې داخله کا
په ډېره خطرناکه خساره او تاوان کې گرفتار شوي دي. نو ځکه فرمایي اولئک هم الخاسرون. دا د 28 نمبر آیات مبارکه تفسیر، ترجمه او ربط او مناسبت سره د مضمون نه. کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله پاک، وکنتم امواتا تاسو نشت وئ، فاحیاکم پس ژوندي کړلې تاسو لرا، ثم یمیتکم بیا بمړه کی تاسو لرا، ثم یحییکم بیا بژوندي کی تاسو لرا، ثم الی بیا بخاص دغه الله پاک طرف ته ترجعون ورور ګرځولې شي تاسو. دا د سورة بقره 28 نمبر آیات مبارکه ده. د دې آیات مبارکه یو ربط و مناسبت ده. دویما د دې آیات مبارکه مضمون. دریم د دې آیات مبارکه د مفرداتو تشریح او دارنګي تفسیر. دا مونږ په هر آیات مبارکه کې بیانوو. پس دغه 28 نمبر آیات مضمون سره ربط و مناسبت فخپل د تیر شوي آیات مبارکه سره راځي. هغه دا چې دی آیات مبارکه کې دلیل دی د الله پاک په توحید باندې عقلن. نو مخکې د دوی قباحتونه وو په دریو طریقو سره. یو دا د ینقضون عهد الله، دویم یقطعون ما امر الله، دریم یفسدون فی الارض. آخر کې او فرمایل اولئک هم الخاسرون. نو دی آیات مبارکه کې چې کله دلیل د الله پاک په توحید باندې ده، نو ربط او مناسبت به دارنګ شي چې تیر شوي آیات مبارکه کې درې قباحتونه سره د نتیجې نه چې خسران و. دلته فرمایي راشه که د خسران نه ځانونه بچ کول غواړئ، راشه که د تاوان نه ځانونه بچ کول غواړئ، توحید د باری تعالی ومنئ. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. نو مضمون سره د ربط و مناسبتنا بیان کړل شو. بیا مفسرین کرام فرمایي د دې آیات مبارکه نه ورسته څلور نعمتونه، لوی لوی نعمتونه بیانېږي. په چا باندې؟ په انسانانو باندې. اول نعمت خو په دې آیات مبارکه کې ده. هغه دا چې و انسانانو کنتم امواتا، تاسو نشت وئ، فاحیاکم الله شته کړلې، زندگی در کړله. ولې د الله یووالی نه منئ؟ ولې د الله پاک توحید نه منئ؟ دویم نعمت ته الله پاک با آئنده آیات مبارکه کې ورته ذکر شي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. زمکه کې چې څه دي ټول الله پاکه ستا د سهولت، ستا د فیدې دپاره پیدا کړي دي. ولې د الله پاکه وحدانیت نه منئ؟ هغه نور دو نعمتونه هغه په آینده رکوع کې را روان دي. نو څلور نعمتونه دي د الله پاک د طرف نه، عام نعمتونه دي. تذکیر بنعم ورته ویلی شي. اول او دویمې په همدغه رکوع آخره کې بیانېږي. دریم څلورمې په آینده رکوع کې بیانېږي. هغه به هلته د هغې نشاندهي وکړو. راځو دغه اول نعمت ته. اول نعمت څه دی؟ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. تاسو نشت وئ، الله پاک شته کړلی. ستاسو نوم نشان نو، الله پاک موجود کړلی. ولې د الله پاک توحید نه انکار کوئ؟ دا معنا د آیات مبارکه دلته کې راځي او دلته مضمون هم په همدغه عنوان سره دی چې تذکیر بنعم.
یاداش ورکول په نعمت الله سره، تذکیر بالنعم، یاداش ورکول د الله پاک په نعمت سره. څنګه نعمت ته؟ هغه دا ده کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله پاک باندې. کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ په چا باندې؟ په الله پاک باندې. اول رازو لفظ د کیف ته. کیف لفظ په قرآن مجید کې چې کله مونږ وګورو نو دا لفظ د کیف په ټول قرآن پاک کې 83 کرتی ذکر کړل شوی دی. لفظ د کیف قرآن مجید کې 83 کرتی ذکر کړل شوی دی. او دا لفظ د کیف په دې ځای کې د پاره د استفهام د حال دی. سوال دا راځي چې کیف خو د پاره د تعجب استعمالیږي، الله پاک خو د تعجب نه پاک دی. جواب یو تعجب دی، دویم تعجیب دی. دلته کې تعجب یعنی الله پاک تعجب نه کوي بلکې تعجیب دی. انسانان په فکر مندۍ کې اچي او دارنګ الفاظ مبارکه فرمایي کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ په الله پاک باندې. نو دلته کې کیف لفظ مونږ ویل په قرآن مجید کې 83 کرتی ذکر شوی ده. امام بخاری رحم الله خپل کتاب بخاری شریف 10 مقاماتو کې لفظ د کیف سره بابونه تړلی دي، بابونه منعقد کړي دي. اول باب د بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بخاری شریف 2 جلد ده. اول جلد کې 60 کرتی لفظ د کیف سره بابونه امام بخاری رحم الله تړلی دي. دویم جلد کې 10 کرتی لفظ د کیف سره بابونه امام بخاری رحم الله تړلی دي. علماء کرام داغي وضاحت تفصیلا کړی ده. کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ. سوال دا راځي چې دلته د کفر نه مراد څه دی؟ جواب دلته مراد د کفر نه وجود د الله نه انکار کول دی، عبادت غیر الله کول دی. هغې ته کفر ویلی. عام طور سره مونږ وایو کفر عبارت ته ضروریاتو د دین نه انکار کول. کوم ضروریات دین چې د هغې نه څوک انکار وکړي هغې ته کفر ویلی کېږي. ضروریات دین کوم کوم دي چې د هغې په پیژندګلۍ کې عالم او بی علم ټول برابر وي. لکه عالم نه پوښتنه وکړي چې مونځ څه دی، هغه فرمایي چې فرض دی. که یو امي نه پوښتنه وکړلی شي چې مونځ څه دی، هغه هم وایي چې مونځ فرض دی. نو دلته کې دا د کفر تعریف په دغه لحاظ سره بیا عبارت ته د چانه ضروریاتو د دین نه انکار کولو. او دلته په دې آیات مبارکه کې کیف تکفرون دا لا وجود نه منل، انکار کوله. دارنګي دا الله پاک سره شریک جوړول په عبادت کې، عبادت غیر الله کوله، دې ته کفر ویل. کیف تکفرون، څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله پاک. الله پاک باندې څنګه تاسو کفر کوئ؟ کیف تکفرون. کیف خبره مونږ وکړله، کفر خبره م ختم شوله. وکنتم امواتا، وی تاسو مړه. دلته آیات مبارکه کې امواتن الفاظ دي. دا لفظ د میتنا اخستل شوی ده. بیا امواتنا، میتنا یا میت په تشدید یا په تخفیف دواړو سره مستعمل ده.
بعضی وایي چې فرق پکې شته میت او میت، بعضی وایي چې نه فرق پکې نشته. بهرحاله دا بیا د موت نه اخیستل شوی ده. موت څه ته وایي؟ وکنتم امواتا. د موت مختلفې معناګانې دي. یو معنا د موت ته اخراج الروح من البدن، کله چې روح د بدن نه ووځي هغې ته موت یعنې مرګ ویلی شي. دویمه موت خپله معنا د مطلق عدم الحیات، که صفت د ژوند احساسي پکې راځي او که نه راځي هغې ته موت ویلی شي. دویم موت عدم حیات، د هغه شي نه چې شان د هغې د ژوند احساسي وي. دلته کې دا دویمه معنا که چېرته موږ راواخلو نو وکنتم امواتا مراد د دې نه هغه جسمونه دي چې زندګي پکې نه وي. همدارنګې په همدغه دویمې معنا سره تعریف د امواتن نه مراد حال د وجود نطفې هم ترې اخیستلی شو چې تاسو د خپل زندګۍ په باره کې سوچ وکئ. نه وئ تاسو نطفه وئ، اصلاب الآباء ارحام الامهات، شاګانو د پلارانو او بچی دانه د میندو کې. دریمې معنا سره موت نه مراد بی روح اشیاء چې روح پکې نه وي. لنډه دا دی چې موت یو معنا د اخراج الروح من البدن، دویم مطلق عدم الحیات، دریم عدم حیات من شانه ان یکون حیا. دا یو علمی خبره وا، خو دلته کې مونږه وایو وکنتم تاسو وی امواتا نشتا، نوی وجود ستاسو نو، نوم نشان ستاسو نو. فاحیاکم پس ژوندی کړلې تاسو، ثم یمیتکم بیا بمړه کې تاسو لرا. دی آیات مبارکه کې کنتم امواتا تاسو نشت وی، اوس ته دې نه وروسته فاحیاکم ژوند در کړلو تاسو لرا. نو دلته کې احیاکم لفظ د حیات ته مراد دغه حیات او ژوند نه حقیقي ژوند ته نه مراد ده. حقیقي ژوند هغه ده چې روح په بدن کې حقیقتا موجود وي او په تمام احساسات حیوانیه سره او په تمام احساسات حیوانیه سره دغه حیوان دغه انسان چې په خارج کې موجود دی روح پکې سرایت کړی دی، دې ته حیات حقیقیه ویلی شي. نو آیات مبارکه کې فاحیاکم پس ژوندي کړلې تاسو، مراد دغه حیات نه حیات حقیقیه ده. ثم یمیتکم بیا بمړه کې تاسو لرا. دلته د موت نه مراد حقیقي موت او مرګ ترې نه مراد ده. حقیقي موت او مرګ دا ده چې روح د بدن نه جدا کړلی شي. فاحیاکم حقیقی زندگی تنا مراد ده. ثم یمیتکم حقیقی مرگ ترنا مراد ده. دا معناش والا سوالا مضمون کی خدا خبر مونږ واوریدله چې په دې آیات مبارکه کې الله پاک تذکیر بالنعم یاداشت د نعمت ورکوي. دلته کې خو مرګ ذکر شول. ثم یمیتکم مرګ خو نعمت نه ده،
څنګه د آیات مبارکه مضمون مونږ دارنګي بیان کو چې تذکیر بالنعم د نعمت یا دهانی الله پاک ورکوي. جواب د دغه سوال نه داده چې د زندګۍ لوی مقصد هغه جنت ته، ثم یمیتکم جنت ته تلل دا کیږي وروسته د مرګ نه. نو مرګ دا وسیله دی جنت ته د داخلېدلو. او علماء کرام یو قاعده بیانوي، للوسائل حکم المقاصد، مقصد خو جنت ته داخلېدل دی، مرګ داغي د پاره ذریعه وسیله ده. نو علما بیا فرمایي وسیله دا په حکم د مقصد کې وي. نو ځکه ثم یمیتکم دام یو نعمت دی چې جنت ته دې رسوي. دویم جواب د دغه اشکال او اعتراض نه داده دا الله پاک نعمت په دې آیات مبارکه کې فاحیاکم الفاظ سره ده، او دین ورستا ثم یمیتکم دا د نعمت په تور سره الله نه بیانوي، بلکې ثم یمیتکم دا د قدرت په اعتبار سره بیانوي. وګوره د الله پاک قدرت عظیمه چې دغه انسان روغ رمټ و، د ځوانۍ په نشه کې و، په چا باندې به نظر نه لګېدلو، غرور او تکبر کې و. نن دا دی چې بې وسه بې دسته دی، بل څوک یې اړوي را اړوي، یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي، تورو خاورو کې کېږدي. خپلو خپلوانو کې داسې څوک هم نشته چې هغه ووایي د ده سره په دې قبر کې دننه زوم یو شپه تېرومه. نو فاحیاکم دا نعمت د الله، ثم یمیتکم دا قدرت د الله. دا په طریقې د قدرت سره بیان کړلو. ثم یمیتکم د دین وروسته ثم یحییکم بیا بجوندی کی الله پاک تاسو لرا. سوال دا راځي چې ثم یحییکم د دې ژوند نه کوم ژوند مراد ده؟ بعضی وایي چې مراد د دې نه ژوند په قبر کې ده. بعضی مفسرین فرمایي چې نه، ثم یحییکم د دې نه ژوند د دې زندګۍ نه مراد باس بعد الموت ده. د قیامت په ورځ باندې زندگی د دې نه مراد ده. بیا دغه دواړه قولونو کې اعتراضونه دي، اشکالات دي چې په یو بل باندې کړي دي. مونږه بطور اجمال په ډېر اخسره طریقې سره دارنګي وویلی چې آیات مبارکه کې دوه قسمه تفسیرونه د مفسرینو دي. یو تفسیر دا ده ثم یحییکم مراد دین زندگی ده په قبر کې. دویم تفسیر دا ده ثم یحییکم د دې زندګۍ نه مراد بعث بعد الموت ده، په محشر کې په آخرت کې. بیا دلته سوال راځي چې کله مړی په قبر کې کیږدي او ثم یحییکم په آخرت کې دی راژوندی کیږي، عذاب قبر چرته لاړلو؟ دا خو د معتزله مسلک دی. معتزله وایي چې عذاب قبر نشته العیاذ بالله. زمونږ اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې عذاب قبر حق دی. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې عذاب قبر خو ثابت دی په احادیث متواتره سره، احادیث متواتره قدر مشترکه پاغي باندې عذاب قبر ثابت ہے.
انکار څوک ترې نه نشي کولی. دارنګې قرآن مجید کې 18 آیاتونه دارنګې دي چې پاغې کې عذاب قبر په اشاراتو سره ثابت دی. احادیثو کې صراحتاً تصریحاً بیان د عذاب قبر دی په متواتر قدر مشترک سره. او دا مسلک زمونږ د آل سنت والجماعت دی. سوال په دې آیات مبارکه کې خو چې کله ثم یحییکم د دین مراد په محشر کې ژوند او باس بعد الموت نه مراد شي، نو عذاب قبر خو حاصل نشولو، ثابت نشولو. جواب دا دی چې یو په دنیا کې زندگی او ژوند دی، دویم په قبر کې زندگی او ژوند دی، دریم په محشر کې زندگی او ژوند دی. دا درې واړه زندگی جدا جدا دي. هغه دا چې په دنیا کې زندگی دا حقیقی ده، آخرت کې زندگی دام حقیقی ده. حقیقی زندگی دی ته وایي چې روح په بدن کې هر جز ته رسیدلی وي، سترګو ته رسیدلی وي، غوږونو ته رسیدلی وي، پوزې ته رسیدلی وي، دماغو ته رسیدلی وي، هر اندام ته روح رسیدلی وي. دې ته حیات یا زندگی حقیقی ویلی شي. پاتې شوله په قبر کې چې کومه زندگی ده، هغې په باره کې د علماء کرامو اقوال دا دي چې هغه نوع من الحیات ده، نوع من الحیات ده. یو قسم ته زندگی ده، هغه دا چې د روح د بدن د اجزاو سره داسې کنکشن، داسې تعلق راغلی دی چې دغه بدن اجزا که دغه انسان نیک وي د نعمتونو ادراک کولی شي، که بد وي ګناهګار وي د عذابونو ادراک کولی شي. هغې ته نوع من الحیات ویلی شي. دا معنا نه دی لکه معتزله وایي چې عذاب قبر نشته، او دغه معتزله یو گمراه فرقه ده. آل سنت والجماعت والا ټول په دې خبره باندې قائل دي چې عذاب قبر حق ده، او دا زمونږ د عقاید په ټولو کتابونو کې ده. ثم الی بیا بخاص دغه الله پاک طرف ته ترجعون تاسو ور وګرځولی شئ. دی آیات مبارکه په آخره کې ثم الیه ترجعون، د دې ورګرځېدلو نه مراده ورګرځېدل دي د پاره د حساب کتاب په ورځ د محشر کې الله جل جلاله ته. نو دلته کې حساب او کتاب د پاره ترجعون، تاسو به ور وګرځولی شئ. نو ډېره سخته ورځ ده، او هغه دا چې 50,000 کاله د الله پاک په دربار کې ودرېدل دي. تفسیر قرطبي د قیامت ورځې 80 نومونه ذکر کړي دي، او هغې چې کوم سخترین حالات دي هغه ځای په ځای باندې قرآن مجید کې راځي. مفسرینو د هغې تشریح او تفسیر کړی دی، او د دغه عذابونو نه بچ کېدل راځي د الله په دین سره. د الله پاک دین هغه په قرآن مجید کې دی. کله چې قرآن پاک باندې مونږه پوه شو، نو الله پاک د طاعت او د عبادت جذبه به را پکې پیدا شي، د معصیت او د ګناه نه نفرت به زمونږ زړونو ته راشي. او دغه رهنمایي څوک یې قرآن پاک، الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي. دا قرآن پاک هدایت لارې ښودونکی دی، الله پاک طرف ته بشرا د خوشحالۍ زیری د ځان سره لري. الله دې مونږ ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.